سلامونه ټول ملګرو ته ستړي مسئ له دروغ او خوږ به د زه رحمت افغان له یوې نوې ویډیو ستاسو خدمت کې یم. دې ویډیو کې تاسو ته ښایم څه ډول کولی سو له لایک واچ ویب سایټ څخه ویډرا وکړو. تاسو مخکې ما تاسو ته ویډیو جوړه کړې وای څه ډول کولی سو په لایک واچ ویب سایټ کې اکاونټ جوړ کړو، څه ډول کولی سو له دې ویب سایټ څخه موږ پیسې وګټو. نن درته ښایم څه ډول کولی سو له دې ویب سایټ څخه تاسې ویډرا وکړئ. یوه خبره چې ډېر مهمه ده، دا ویب سایټ د یوې یا دوه ورځو ویب سایټ نه ده، نه د یوې میاشتې. دا تقریبا له 2 کلونو راهیسې فعالیت کوي او دا دوامداره ویب سایټ ده. هر کله چې تاسو وغواړئ کار پکې کولی سئ، هر کله چې تاسو وغواړئ ویډرا ورڅخه کولی سئ. لکه تاسو وینئ ما 0.0 سنټه ګټلي دي او دا تقریبا د 1 ګنټې او یا هم د 1 نیمې ګنټې کار ده. نو تاسو هم کولی سئ ډېر په اسانۍ پکې کار وکړئ. بله خبره چې که چېرته تاسو غواړئ په دغه کې کار وکړئ یا اکاونټ جوړ کړئ، نو زه د هغې ویډیو لینک درته ډسکرپشن کې پرېږدم. تاسو کولی سئ ویډیو وګورئ او بیا د کار کولو طریقه او د اکاونټ جوړولو طریقه هم زده کړئ. زه اوس راځم دلته دغه 0.0 سنټه دی دا ویډرا کوم. نو تاسې به دغه پی اوټ ته راسئ، پی اوټ باندې به ورته کلیک واخلئ. نو زه راځم، تاسو ګورئ دغه پی اوټ باندې ورته کلیک اخلم. کله چې دلته کلیک واخیستل دلته ډېر زیات ادرسونه شته. نو زه ورته دغه USDT بیپشل ادرس ټاکم، ځکه چې دغه منیمم ویډرا چې دا 0.2 ده او ما سره هم 0.2 دي. نو زه غواړم دغه USDT بیپشل ادرس ورته وټاکم. نو تاسو به هم له همدې طریقې نه USDT بیپشل ادرس ورته وټاکئ. کله چې وټاکه لاندې ځم والټ باندې ورته کلیک اخلم او بیا USDT بیپشل ادرس همدلته پیسټ کوم. اوس به تاسې ادرس له باینانس څخه راواخلئ. زه ځم باینانس ته اټ باندې ورته کلیک اخلم، بیا ډیپوزیټ اسیټ باندې کلیک اخلم او بیا دلته USDT باندې کلیک اخلم او بیا راځم سمارټ چین BNB سمارټ چین ورته ټاکم او بیا دغه لینک چې ده کاپي کوم. کله وخت چې تاسې دغه ادرس کاپي کړه را به USDT بیپشل برخه کې به یې پیسټ کړئ او بیا به لاندې ولاړ سئ. کله وخت چې لاندې لاړئ دلته به تاسو سیف سیټینګ باندې ورته کلیک واخلئ. اوس به تاسې ایمیل ته یو کوډ لاړ سئ. زه ځم ایمیل ته هغه کوډ راخلم او بیرته یې دلته ورته پیسټ کوم. زه رالم ایمیل ته، کله وخت ایمیل ته راسئ دغه کوډ به تاسې کاپي کړئ او بیا به راسئ بیرته همدلته به یې ورته پیسټ کړئ. نور زموږ ادرس دلته کنفارم یا جوړ سو. اوس زه بیرته راځم دغه هوم صفحې ته. کله وخت چې هوم صفحې ته لاړم ویډرا باندې کلیک اخلم. ویډرا باندې سم کلیک واخیستل USDT بیپشل ټاکم، لاندې راځم او دلته ورته اماونټ لیکم. نو ما سره 0.2 زه هم دا ورته لیکم 0.2. کله وخت چې دا ورته ولیکل ریکویسټ پی اوټ باندې ورته کلیک اخلم. کله وخت چې ریکویسټ پی اوټ باندې ورته کلیک واخلم ما نه به 0.6 سنټه رانه وګرځوي. دا د ما ویډرا ترسره سوه، سکسسفلي ترسره سوه. اوس راځم تاسو ته کار کولو طریقه هم ښایم. واچ هم ته به راسئ او له هم نه وروسته په واچ باندې به کلیک واخلئ. لږ انتظار به وکړئ، ګو ټو سیکشن دې برخه باندې به کلیک واخلئ او بیا به واچ ویډیو ته راسئ او دلته به تاسو یو 15 سکنټه یوه ویډیو وګورئ. نو تاسو ګورئ زه 15 سکنټه ویډیو ګورم، 10 سکنټه تاسو وګورئ کفایت کوي. کله وخت تاسو 15 سکنټه ویډیو ګوره شاته به لاړ سئ او تاسو ته ګورئ نیکسټ ویډیو درته راځي او تاسو ته ګټه هم ښایي. زه اوس راځم باینانس کې تاسو ته د ویډرا ثبوت ښایم چې ما ته باینانس ته ویډرا رسېدل. تاسو ګورئ 0.14 ما ته رسېدلي دي او له ما نه تقریبا 0.06 سنټه ګرځول سوي دي د ویډرا فیس. نو په دې طریقه تاسو کولی سئ کار وکړئ. تاسو ګورئ دلته زه تاسو ته ښایم چې ما ته نوټیفیکیشن هم راغلی. تاسو ګورئ یو هاف سکسسفلي ویډرا 0.14. نو په دې طریقه تاسو کولی سئ کار پکې وکړئ. ډېر باوري ویب سایټ ده او ډېر یو خوندور ویب سایټ. تاسو کولی سئ کار کې کولی سئ. تر بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې.